السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل کې لایو ویډیو ودروئ. د موبایل په سکرین لایو ویډیو ودروئ. هره ویډیو چې ستاسو په ټیک ټاک کې خوښه سوله او تاسو غواړئ چې هغه د موبایل په سکرین باندې ودروئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ګوره تر ټوله مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو وارې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو ټیک ټاک ته ولاړ سئ دغه رقم تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. اوس که ستاسو هره ویډیو خوښه سوله، هره ویډیو تاسو غواړئ چې هغه د موبایل په سکرین باندې نو ګوره ملګرو اوس که ستاسو هره ویډیو خوښه ده چې هغه د موبایل په سکرین باندې ودروئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره درولی سئ. نو ګوره ملګرو زه غواړم چې دغه ویډیو د موبایل په سکرین باندې ودرومه. دغه رقم به تاسو راسئ په دا شیر بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو دورې دغه اپشن دغه سایډ بار باندې به ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو دورې ولاړاست دغه رقم ګوره تاسو ته لایو فوټو درکوي. کله چې ملګرو تاسو په لایو فوټو باندې کلیک وکړئ دلته APK انسټالیشن نوټس ګوره ملګرو دغه تاسو انسټایل نه ووي. دلته یو کوچنی اپلیکیشن تاسو درکوي تقریبا 1 MB هم نه ده، دغه به تاسو په خپل موبایل کې یو وارې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو ګوره ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ هغه د ډاونلوډ سو او دغه رقم به هغه انسټایل سي. نو کله چې ملګرو هغه انسټایل سو بیا به هغه ستاسو په موبایل کې تاسو خلاص کړئ. نو ګوره ملګرو کله چې وارې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ دغه رقم بېرته تاسو په بیک باندې ولاړ سئ، بېرته به تاسو شیر ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو شیر ووایي دورې په سایډ باندې به ولاړ سئ او لایو فوټو به اوس بیا ووایي. نو کله چې ملګرو تاسو بېرته لایو فوټو ووایي ګوره ډاونلوډینګ روان ده هغه به ډاونلوډ سي. اوس هغه رقم زه غواړم چې دغه د موبایل په سکرین باندې ودروم. نو ګوره تاسو به سیټیز او وایل پیپر ووایي. کله چې ملګرو تاسو سیټیز او وایل پیپر ووایي دغه رقم بیا تاسو راسئ ګوره ملګرو هوم سکرین یا هوم سکرین اینډ لاک سکرین. نو ګوره ملګرو تاسو خالي په هوم سکرین باندې دروئ که په هوم سکرین اینډ لاک سکرین په دواړو باندې دروئ. نو ګوره ملګرو زه ورته وایم چې خالي زه د په هوم سکرین دروم. نو تاسو په هوم سکرین باندې کلیک وکړئ وایي لایو فوټو سیو سکسسفولي، هغه سکسسفولي د موبایل په سکرین باندې ودرېدی. نو ګوره ملګرو تاسو راسئ د موبایل سکرین ته، هغه به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ولاړه وي. هغه ویډیو ګوره ستاسو موبایل په سکرین باندې ولاړه ده. ډېر په اسانۍ سره ستاسو کولی سئ چې هر رقم ته ویډیو د موبایل په سکرین باندې ودروئ. نو ملګرو کوم چیرې دا ویډیو خوښ سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که هره ویډیو ته ضرورت لرئ، هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.